محترمو مسلمانانو، دا د بدر ساحه ده. دغه مسجد عارش ورته یایي چې نبي علیه الصلاة والسلام په ډېر شدت باندې دعاګانې غوښتې وې او الله جل جلاله بیا خپل معیت ورسره کو او دی هم په ده باندې هم سکینه سوه او دی هم مطمئن سو او دغه هغه یو طرف ته د شهداو هغه 14 شهیدان چې سوي دي د هغو قبرونه دي او دغه د ابوجهل قبر ده. خلک یې په ډبرو ولي دغه هغه کویی ده چې هغه اویا مردار کسان یې ورغورځولي وو. اوس خلک راځي ډبرې پرې ورخښوي، ډبرو باندې یې ولي. بس دا حجاج کرام ورته راځي نو بس دا ده ښځې ملا ورځي، ښځې یې په ډبرو باندې ولي. داسې مختلفو هغه دي دغه هغه کویی ده، دغه هغه کویی ده چې هغه ابوجهل یې ورغورځولی ده او هم ورسره نور هغه دی اویا کسان یې ورغورځولي وو او اویا یې ژوندي له ځانه سره وړي وو. بس دغه هغه کویی ده، بس خلک راځي په ډبرو باندې ولي، ډبرې پرې خلاصوي. مه وله لرې ولې په عذابوي نو زه دا وینې نو